د به اهله وغیره دون سلطان. د دې مطلب دا د طالبانو یو سړی د دې باب مقصد داسې ده، آیا یو سړی کولی شي طالبانو چې خپله ښځه باندې حد جاري کړي بدون د دې نه چې باچا اجازه ورته وکړي، یو سړی خپله مینځ او خپل غلام باندې حد جاري کړي بغیر له دې نه چې باچا ورته ووایي، جایز ده که نه ده جایز؟ طالبانو د دې دا مقصد د دې مطلب دا ده یا خو حد د طالبانو یا مطلق تأدیب ده. مطلق تأدیب سړی خپله ښځه وهلی شي که د باچا نه اجازه مو نه غواړي، هغه نه مشوره مو نه غواړي، جایز ده. لکه دلته د احادیثو کې ټول همدغه دي. ګوره طالبانو که سړی له خپلې ښځې سره یو څوک په زنا باندې ګیر کړي، وژلې ورته روا دي که ناروا دي، نو طالبانو یو قضاءً ده یو دیانتاً ده. قضاءً ورته ناروا ده طالبانو، که مړ دې کړ دا سړی او تا شاهد نه درلود ته پې قصاصېږي، اما دیانتاً طالبانو ته د الله په مابین کې څوک نه یې خلاص بیا. خو دا هلته طالبانو چې په زنا یې ګیر کړي، د زنا په حالت لګیا وي او که دغسې سره یو ځای ناست ول یا دروازه بنده کړې وله نور زنا حالت نه و ګیر دې کړل طالبانو، دلته بیا دیانتاً هم وزن ناروا دی. پوه شولئ په خبر؟ په پټ طرف به یې نه وهم، په تېره طرف به یې وهم. یعنې طالبانو د دې مطلب دا ده که څوک تعریض په هغه باندې وکړي، څه ورته یو چا متهم په زنا باندې تعریضاً وکړي، دا هم حد قذف ده که نه ده؟ طالبانو یو ګورئ حد ده یو تعزیر ده. حد هغه ته وایي چې شرع طرف نه هغه پکې راغلی وي، تعزیر دې ته وایي هغه چې حد د شرع طرف نه په دغه ګناهونو کې اندازه نه وي راغلي دي وهلو، نو دا بیا قاضي ته سپارل شوې ده چې قاضي څومره دورې ورته مقررې کړي هغومره دي وهل شي. خو یوه مسله ده طالبانو چې 40 ته به نه رسېږي، ځکه 40 د حد اندازه ده، 40 ته به یې رسوي نه. وروسته کتاب الجزائش ته سړی طعام واخلي په اټکل باندې، نو خرڅوای نه سي بیرته تر څو پورې چې تر څو پورې انتقال ونه کړي چې قبض ده. بیا وروسته طالبانو دې مسله باندې هلته بحث کوو. حد که څه ظاهر که فاحشه واللطخ، لطخ دا معنی طالبانو یو څوک دې ور وویسته په یو بد باندې، یعنې د دې مطلب دا ده که یو څوک ته متهم کې په زنا باندې وایي دا کار یې کړی یا دا ناروا یې کړی، یو څوک دې پې وویسته په یو ناروا په هغه باندې تر څو حد نشته ده چې تر څو په بیانه پې ثابت نه کړي. دغسې د یو چا ته ویلي تا زنا کړې، تا دا لواطات کړی، تا دا، تر څو په دې باندې حد نه لازمیږي تر څو پورې چې څوک نه شي، تر څو بیانه نه وي. یعنې پاکې ښځې سړی متهمې په زنا باندې کړي، تښتېدل په ورځ د جنګ باندې له جنګ نه. باب قذف العبید، یعنې متهم کول د غلامانو، که څوک طالبانو غلام خپل یا پردی غلام متهم به زنا کړي، دې کې حد نشته طالبانو، حد قذف دې کې نشته. بعضې علما وایي چې دا باب هغه سو څه ورته وایي تکرار سو، دغسې مخکې یو باب تیر سو طالبانو، باب من امر غیر الامام باقامة الحد، او دلته سو دلته طالبانو علامه زکریا رحمه الله او علامه ورشا کشمیری سے وی تکرار نه ده. هغه باب کې داسې معلومیږي آیا باچا د حق، هغه باب کې داسې هغه کېږي، یعنې که باچا نه و یو بل څوک یې مقرر کړ ورته ویلي چې ته حد پې جاري کړه، هغه بل سړی حد جاري کولی شي؟ یې نه شي کولی طالبانو. هلته هغه خبره وله چې واک ورته وسپارل شي، کولی شي. دلته مقصد دا ده باچا دا حق لري چې له ځان نه بل څوک نائب په حد کې مقرر کړي. هغه باب دا باب ګورې عجیب طالبانو نادر علما تیر شوي، نه ابن حجر نه عیني تر اوسه طالبانو دا خبر کړی چې دا دواړه خو تکرار دي، دا دواړه بابونه. څه مقصد یې ده؟ زموږ د دیوبند علما وایي طالبانو هغه باب نه داسې معلومیږي چې باب من امر غیر الامام باقامة الحد غائبا عنه، هلته دا معنی که څوک نائب له امام نه وي دته جایز ده چې دا نائب حد جاري کړي. دلته مقصد دا ده امام دا حق لري چې له ځان نه نائب جوړ کړي. هلته یو جهت ته طالبانو، دلته بل جهت ته. څومره د الله لوی علمیت ته طالبانو چې الله د موږ د دیوبند علماو ته ورکړی، سترګې د دغه خلکو وځي چې هغوی وایي طالبانو دیوبندیان داسې وهابیانو یوه ډله رامخته کړې ده او د دې په خاطر باندې چې موږ نه د الواو او د خیراتونو او د بېغمې پیسې دې موږ نه واخلي.